سلامونه نیکې هیلې احترامات قدرمن نوري صاحب الله تعالی دې وکړي چې روغ او جوړ اوسې. وروره اصلا داسې دی چې بغیر د پاسپورټونو کورنۍ راوړل دلته ستونزمنه خبره ماته ښکاري. نو که چېرته تاسو ته وکیل ویلي وي چې اوس ضرورت نشته، بالکل اوس په داسې چې درخواست پرې ورکړی اوسېږي او کله چې ستاسې کورنۍ مثبت ځواب واخلي نو بیا به دوه لارې دي. که چېرته یې دلته په ډبلن کې درخواست ورکړی وي نو تاسو باید دلته پاسپورټونه ور تسلیم کړئ تر څو ویزې پرې ولګوي، او که چېرته یې دوبۍ کې هلته کوم سفارت چې دی هلته یې اپلای کړي اوسېږي نو هلته باید پاسپورټونه ور واستول شي. دا موضوع ما خپله د وزارت عدلیې سره دلته شریکه کړې وه او دا پیشنهاد مې هم کړی و چې هغه وخت کې د سقوط نه وروسته پاسپورټونه جوړېدل ډېر یو غټ جنجال و، نو مشکلات ډېر وو، نه کېدل لاسته راوړل کېدل. نو بیا لکه کاناډا او بعضې نورو هېوادونو د ټراول ډاکومنټو مسایل کول، خو دوی ونه منل. نو کوښښ کولی شي، کیدای شي ستا وکیل کوم چمتکار وکړي او یا کوم جادو وکړي یا به بله خبرې، خو څومره چې ماته معلومات دي پاسپورټونه ضرور دي کله چې ویزه راشي، یعنې کله چې مثبت ځواب تاسو واخلئ. که دلته چې د ډپارټمنټ جسټس یا امیګریشن دلته NS کې درخواست ورکړی اوسېږي نو بیا تاسو پاسپورټونه دلته ضرور دي چې ور تسلیم یې کئ او کورنۍ پرې راوړئ. او د هغې نه پوهېږم که تاسو داسې اشاره کوله چې د پاسپورټونو راوړل درته ستونزمن ښکاري، نو زه فکر کوم تاسو داسې وکئ چې که کوم دوست هم تللی اوسېږي افغانستان ته، هغه راځي ځان سره راوړلی شي. او بله دا چې تاسو کولی شئ د DHL سره خبره وکړئ، DHL پاسپورټونه راوړي انشاءالله هر څه خبره به نه وي. خو د هغې نه مخکې که کوم دوست راځي افغانستان ته سفر لري او مستقیما پاسپورټ لري، د آیرش پاسپورټ لري او افغانستان نه دلته ډایرکټ ډبلن ته راځي، داسې یو څه چا سره په تلاش کې سئ. دوستان ډېر دي، نه پوهېږم چې تاسو په کوم ښار کې اوسېږئ، پوښتنه وکئ او که چېرته بیا هم درته ستونزمنه ښکاري ما ته دې شمېره زه به دې فالو کړمه، ما ته په میسنجر کې په دغه میسج کې خپل شمېره دې د وټساپ واچوه نو او راته ولیکه چې کوم ولایت کې تاسو اوسېږئ، نو زه به خپل هغه نهایي کوښښ درته وکړمه. خو بیا هم تاسو لاس په کار شئ، ځکه وعده درته پوره نه کومه، بیا هم کوښښ به وکړو. نو څه چې زموږ وس په توان کې وي د خپلو افغانانو به یې نصب. الله مو ښاد او آباد لره، سرلوړي اوسئ.